نن په د عجبګر کسابګر کسایه ته تبو نن خو به یو پنځه شپږ سلطانان راغورځو سلطانان او سلطانان څوک راغلي نه دي چړکۍ مړکۍ خو مې داسې تېرې کړې او د زعفرانو اوبه مې ولې چړکۍ له ورکړي دي څو کاله خو مې د یاقوتو د مرجانو سنګین تیل ورکړي دي سپي هم ډېره ډالې کړي دي خرې مې هم ډېرې ډالې کړي دي الله دې خیر وکړي په دې سږنۍ قربانۍ کې چې به څه راځي الا څوک راروان دي بس ته خاموشه ښه بیخي خولې لا چت خراب نه کړي ښه ما ورته پرېږده دې دله زه په بل غاړه ومه ومې دله په دې چاکوانو ومې دله په ښاروي وم راځه راروان دی او عجبګره څنګه چل دی؟ سلام علیکم. وعلیکم السلام. ته خو ټوټه فوټه نه چلېږي نیکه څه د کومې سمې څنګه چل دی لکه هلکه په دې چوکه او په دې چاقو به دې دې دپاره خو راغلی یم کنده ته یو څو څاروي دي یاره درس ولې ورکول دی خرې دي که سپي دي دې لا څه وي خرې دي که نه خوله مې وخوېدم قرباني ته څه کولی ته چایني سره پاتې شوی نه زما هغه زور کار که نه زما خو د کسابخانې هغه کساب هغه تخه کار خولې له مې راغی کتاو ډېرې ده په د یوسف جان په کار چې راولي ورپسې نه دا شی ونه کې کسابګر پسې دا لابه ونه کې دا چلو کا چې څه شی دی سیلی میلی که سیلی دا بد دوه پیسان دا دی لا سوي وي غټ څاروی دی موږ خو له چرګوټو نه دی حلال کړی ما ته ستا صفت چا کړی و یا پاو وخت یا شی راغونډی وه او دا خو بیخي کوتره کومه ستا ګوره دې له مې د زعفرانو هغه ورکړي دي اوبه یو اوس مې دې سړی هلک ته خبره کوله ساره څه ده خو ته زعفران نه نه دا دې کې دغه دی او دې له خو مې د یاقوت او د مرجانو تیل ورکړي ته ودې کې یاقوت برنته چې لیدلي دي ته ما له دلته څاروی دغه کوله راغلی که نه ځه نه حلالوم دله ځه نه ساغه دې راوله خبره واورئ چې دې دپاره وګوره بدل کوم نغدې ته څه کې دا راکړه نغدو سره کاره دا ونیوه دا ونیوه بس ځان ریډي کړه ګوره لرې به زمای صحیح ده څرمنې سر چې پتروجي دي که نه ما ته واره نه کوي او دې چارې له یو 10,000 روپۍ ورکړه کار به دې وشي صحیح ده بس 4,000 باندې خوشحاله یې واو کار به دې پې وشي چارې ورشه بس په دې ځمکه بې تکي دي بیا به ځان نه راوالي نه کنه ورکړه شمارم درته دا پهلې که راشه چار کا یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس پوره لس نوټ دي څومره دي ولې شمارلو شمارل دي کوم دی مړه بل څه ته خپله شماره یو چې بیا پرې جړه نه راځه صحیح ده بله له به درغلی یم ځان اوس رسوه نور کسټمر راځي شب سهار په ټایم بس ځان نه ورسوه صحیح ده ځان رسوه ځان بس زه لاړم یارانو نه مړه دی خو به پاک وو خو خدای دې کړي چې 2-3 دانې نورې راشي هغه دی راروان دی روان دي السلام علیکم استادو خو چې کوم یو بیمانه راځي نو ګزار راکوي ولې دا زه چې ته دلته څاروی یم که څه یم ولې عجبګر کسابګر څه نوم دی دبدبه ده نشه ده نشه خو ده ګوره په کسابانو ګزار کوي فلحال خو د کسابانو ده چارې ته پکې سره ناست یې پسه ودلته نه وشړه څنګه خیریت دی نرورې خیریت خو نه دی په سر مې دوره کسان نه خدای ما لپاره څاروی له پټای غونداره ښکلي څه شی دی چیلې دی نور څه کټای سړیه بس صرف کټای را دا نه کېږي ولې نه د اختر په شپږمه به کېږي داسې نه کېږي اختر په شپږمه ته بیا ځان نه بودو د اختر په شپږمه سړیه ولې اختر په شپږمه ته څه کوې سړیه وایي چې د اختر لکه د اختر په شپه یې د حلال کړم مطلب داسې چې سبا اختر یې نه وي حلال کړم دا ډېر څه
ولا ما اختار شبيلة غفتيرة لا ما هغه باندې که په دې تیاره راکې ورې کسابخانې ته بوتلم ملال برېږم او داسې کچا غوښه دغه نه ښه ریټ کوي خبرې سره ډېرې مه کوه او که ډوبوږي که نه نو زه پرې سپکوه او که نه كذا كذا خبر من په لوټو الله سره مې خوشاله ولاړه کوم یو انسان هلکه د تبرګۍ په دې او په دې څه کې مې وویلې که نه په دې خو زه د څاروي نه مازغه راوباسم پرېږده کیسې پرېږده سړی د دې نه هغه ریټ وایه ریټ وایه چې بس کار ونیوه دا سړی راله مازغه خراب ستا بل غدار مې خپلمان هغه کار نه کوي بس ریټ را سره درو که چې دم نه کوي چې ځو هلکه ډوک بوک سړی مې نه لګي بس ریټ را سره کوه د اختر په شپږمه مې کسایي کړمه یو مې خراب ګوره ښه چیلې 30,000 او میخه 1,60,000 دا معلوم برسته به دله خېجوم مې د بیبي ول 1500 روپۍ در کومه که بس حساب کې سړی دی پاسه وګې نه چې دی رامنځان پوتره کوي نورې عجبګر کسابګر عزت خرابوي دی ښه پاسه وه پاسه وه چوکۍ ورته ونیوه پاسه وه ریټ ښه کوو ګوره ریټ وایه زما په دې کې نور ګنجایش نه کېږي ورورې دا د عجبګر کسابګر اصول دي روپۍ دا بیبي خو 10 روپۍ د میخې د لازه 15,000 در کوم دا نه 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 30,000 روپۍ نه یو چوانۍ درته نه کوم بس زه ته هم د پیرو نه یو چوانۍ نه باره کوم بس زما ستا ډیلینګ نه کېږي پاسې که بس نه کوي هغه تا داسې ګپ دی سړی نه ستا سوچ پرې وګورئ دی که نه اوس د قربانۍ کې دی که سنبال داسې ما ته واته کسان دي ستا سوچ پرې وکړه ولا پیسې دا وګورئ وبشي کار به وشي زه وبشي سړی را جیب کړه استاد نورالدین ورکوو هغه ویل که چېرته ډېرې دي څنګه خیر دی او خیر داسې نه که نه داسې 15,000 استاد فقط خد شهر وثاني
څه حساب دی وکړو ښه مې دله کوتره ځان لیوړه نور دی خرابېږي خو زه بس شی پینې شم او بس یو لږې څه راکړه چای پاڼې چای پاڼې ته څه وایې تا مسلمان ما 1 لک روپۍ هغې نه مخکې درکړي دي تا ته پکې ما 60,000 روپۍ پرېښودي م دي ولې راکړه دا چاړه لږې پرې چاړه لرې راته شوم راکړه ته چای پاڼې راکړه پرېږده مړه دی که نه دی وګوره حساب ته لاسه زما هغه چاره نشته که تا له سپېمو ته دا خطا استاده لاره نیغه ونیوه لاره والله چې په دې لرې شو پورې راته شوم هلکه ما سره ګینې داسې د جاباس کوندا خواله راغله که نه تبرګی راکړه را چړوکی 1 لک روپۍ تاله ما په سټارټ کې درکړي دي دا ما سره چاره نشته که تا نه ما سر مونځ زده کړی وم چاره وې 1 لک روپۍ مله په دغه کې ورکړي دي بیا پسې کړي